الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجا پر اسمه وشوشو درس رسیدلو چې جناب نبی کریم علیه الصلاة والسلام خالد بن ولید طلب کې شاغد اول ګروپ مشرو سوجره وشي مونږ غنو ګورو نشته دي. صحابه ویل یا رسول الله هغه ډېر سخت زخمی شوی دی او یو وکیل ډډه والده چې ویني ونه روانې دي. رسول الله ملګرو له ویل طلب کوي چې کله روغ وختونو په دې کې دم به اچولو او مبارک لاړې به شکل به ورته کړی نو رب العالمین به هغه جب جوړ کړي. د محمد رسول الله معجزه او د کرامت کله یې جوړ شي نو ورسې به تشکیل او د رسول الله عادت مبارک دا چې کله به امر ځان سره به ځانان به ولې چې انسان د وسوسونو بچ او به سره ګرځي دا ډیرو سفر ام سلمہ چې د رسول الله بیبي وا ام سلیمہ ام عماره دا درې وړ زنانه د رسول الله صلی الله علیه د زنانو یو خبر وکړ ویل یا رسول الله دا کوم ملګری چې میدان نه لاړل او ته واجب پرې خو دې کوم له اجازه وکړي د دې ملګرو په مقابل کې مونږه اعلان د جنگ وکړو چې جنگ وسره شروع کړو. تعریف ریډیو دې رسول الله ویل مونږ الله کافی دی او به دې ام سلیم سره خنجرو ابو طلحه چې دا پوښتنه کړو چې دا خنجر دی ولې راوړو وې د دې لپاره چې کله یو غیر مسلم زما عزت اخلي زی بده باندې وام. رسول الله علیه دې زنانه غیرت لګوري وې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه طرف باندې د خپل صلی الله روانه کړو ویل ان النبي ولا کذب انا ابن عبد المطلب یو خدای چې د عرب عادت دا میدان د جنگ به خپل اوازونه اوچتول انا ابن الاقوع. دویم د رسول الله بادری دریم لکه څنګه چې ما په نسب کې تاسو ما دروغجن نه غاڼې نو دغه شپه د نبوت کې هم دروغجن ما غاڼې او دلیل په دې باندې چې د رسول الله د نبوت برچا پورې تړلې کېږي نه ملګرو ظاهري شکل شو خو دې په مقصد نه چې نبی الله حق نبی نه دی. صحابه فرمایي چې په دې وخت کې د الله رحمانه یو کومه کم راغی د رشاد د مشوغ یو غبینو راغی تکتور شکل د حنین د منځ راغی نو ایسه برېزمه کرا پرې وته دغه رب العالمین میږي جوړ کړو څنګه جامو باندې راوخه او هغه الله رحمانه ملائکه راځي. رسول الله په یو بل معجزه ښکارا شو هغه دا چې خاورې راواقصله او د دشمنانو له وروشندل وی شاهت الوجوه د مخونه دی الله ورته غډوټ او په خپل باندې کلک ودرېدو باج دشمنان لاړ او تاسو وته کې د ستوایب له وته کې د سبت نخلیله زنانه په دې کې اشاره شو غنیمتونه. مسعود ابن عمر الغفاری بدیل ابن ورقاء الخزاعی دي کې یو ملګری ورته پرې خودو شي زمونږ دراتک پورې به دې حفاظت کې سره دې ګروپ ځان سره ګجوري واخه شو لاړل. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ابو عامر په نامه باندې ملګری او اغا او تاسو په طرف باندې تشکیل کی جنگ جهاد کله شروع کینو قیدی ونیو سراقه ابن مالک هغه ویل چې تاسو ملګری او تاسو نبی موږ لامن را کړی وې دا تاسو وی او شکل رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د هجرت په وخت کې یو خط ورکړی و غیر ښکارا کې نو ویل چې اليوم يوم البر والوفاء نن ممو وفاکو. جنگ چې به شروع شو ابو عامر شبری خبانه ولګیدون ابو موسی شریف فرمای را پریوتو شرش وې موږ ته داغه شی وسو نتیجه دار وته چې د خو د زنګون د سترګې نه وبلاړې نو ایسه دا شهید شو او دا خبره کوله چې رسول الله دا خبره وکړي چې زما لپاره بکنه وغاړي موږ ورته ویل چې رسول الله دې شروع ځان لګي چې خپل وژلو د الله نبی ته صلی الله علیه وسلم و انه لجاهد مجاهد دا خو ډېر اوچت او عظیم مجاهد دی او به او دسوګي لا سنه اوچت کړو دعای غوښتل اللهم اغفر لعباد ابا عامر واجعله فوق كثير من خلقه او دا مسلمان غلط ذکر کړ چې باز خلک دې نه استدلال کوي چې ګوره به مړي ژوند کی لاس به اوچت کو کی بنو هغه کې کاویس کل کیږي او بلې کټونه کې ناس استدلال دې نه کوي موږ دا غلط استدلال دی وجه دار چې خو دې مړي توشیه کړي و دویم ابو موسی ته طلب کړو چې مال دوا غواړه غلې مو کړو دریم دا خو د محمد رسول الله خپل بچي او سمنو ځکه ملګری دې شي لګل سړي بچي دغه په زیل کې دوه باندې خفش. ابو قتاده سے فرمایي وبدي چې کافر به مؤمن باندې راو دانګل خو جسمه سره تور او گزار مې کوو کې وی سره کافر به بغل باندې او بده وګا وی هغه پر خو د زما پسې شو وی شي ونی ولا مدمر زور راکې چې حتی وجدت منه رائحه الموت تر دې پورې چې د مرګ بوی میته محسوس کی مې لکه چې اوس ما وښني
خوغه گزار خړل وې سفرې وته رسول الله ویل چې د چا سامان واخصو هغه وجلی او هغه لپاره گوي وکړې شو سامان داغه زه اوچت شم چې زما بچو شهیدي هیڅ هم څونه وي به می دا خبره وکړه به شاو څونه ویلې دریم کرت می ویلې به اخر رسول الله مالو چې ابا قتاده ده سو وجه ما د قشن کار ما کړی د ملګری ویلې چې شاو اغاز غره او تر وغیرہ راکښه و چې او رسول الله وجلې د دې ورکښه ماره کوماله به پرې دی زه سوال کوم ابو بکر چې ویلې دا نشي کېدل الله د زمرو د زمري راځيږي او هغه سړی وجنه مال دې به بل څوک اخلي ابو قتاده سے فرمایي چې صرف اغاز غره ما خرڅ کړو مال راکړه یو باغ می به واخص دومره قیمتي ربيعه ابن روافع السلمي باندې ملګری واغه زبد نخلی په طرف باندې لاړه مشه مزیدار او کو پاغه باندې کی جواب نو ما دا ګمانو کې چې بده کې کوم ځانانه ناصره شوره لم تاسو ځان له اشیره کوم قیدې کوم وینځ بشي چې ګور مې سپینګره سړې په ناسه دورید ابن شمار دوی پوخانه جنرال گزار مې په وک ویغه مالو ته مانه شو وجلې چې ترڅو پر اسما پر ایتوره باندې تما ونه وښه په دې کیفیت زه ورته او خو دو لیکن چې ته ما زری کله وجه مانو به بدل لار شي مور له بده وای چې اقا سړی مې وجه چې تاسو دې فې کړې دلته به سوالم دی چې دورید ابن شمار خو سپینګره سړی ودا ولې دا صحابي وجه وجه دار چې دا سپینګره لیکن د نظر دشمن لور کو دا سره بالکل په جنگ کې دخیلو وی چې کړي وجه مور لراغه دا تشکیره ورته وکړه لاغي ایسه وژړل وی بر یا مور دا ولي وی وخت کې زو استاد افغان یو تری ډېر دی چې خطاب کړیو د شرک په وخت کې ایسه وی دي چې موږ به اخلاص کړو ارمان که څه پوی ما به سره احسان کړو خو لیکن الله وجلو جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره د ملګرو روان شو طائف په طرف قرن منازل علاقه له ورسول دغه نور صلی الله علیه علاقه والته ورغه نو د دې مالک ابن عوف النشری چې لوی د جنگ قومندانو یو قلاوه ملګرو له حدم ټول ونه ولا دوه خیمه ولید ام سلمہ د بل زنانه ملمنو د پاره نبی کریم علیه السلام د خیمه کې د عبد الله ابن امیہ او ام سلمہ سره ناسو چې وی او کې بل ورورو یعنی خځه نو په دې وخت کې د هیڅ په نامه سره واغور دا خبره وکړه چې لکه تا باندې د غیلان د لور ګوره که صبر ته په فتح کې ونیسا ودا چې چا غزنانه د چې پیړه دا ودا رسول الله ویل شو باسي دا سره دا خبره باندې پويږي خالد ابن ولید ویل چې تعرض ملګرو چې کله عملیات شروع کړ دشمن سخت مقاومت وکړي بده کې اکثر ملګری شهیدان شو او څډیر زخمیان خالد ابن ولید ویل چې خلکو سره وچل کوم هغه چې څوک به مقابله وکینن به ویلې به عبد الله په نامه باندې وسړی وغیرہ د قلم مشر ویل کړي یو کال پورې دا چې سراکونه ته وي موږ نه راوس اځه شیخ مو رسول الله ملګرو ویل چې دا ونه ورته طرف کوي هغه خپل کس راولېږي ویل کې چیرته تا د علاقه فتح کړه خدا خو خپل غنیمت دی او کني چې فتح کولې به الله د خپل ولې له حاضر رسول الله ډېر اکرام او ایسه پرې خودل نو په دې مقام کې به نبی کریم علیه الصلاه والسلام زید ابن زمعه په نامه وسړی ورولې غلو چې یا اسلام راوړي یا جزیه او یا جګړه دشمن امر ورکړي چې منځ کې د شهید کې د بودیل ابن ابي ثابت په نامه وسړیو یعقوب ابن زمعه په نامه چې د زید سے برور بدیجه کې ناس شو دا کله ما زګر د کور نه وروته او چکر والو چې صورت حال معلوم کینو عیسی غور پسې شو مخله مجاهدین له ورسته یعقوب سے براغه بده منځ کې غیر کې ویل یا رسول الله زما روري وجلې د الله نبی ورته قصاص والا چې تور ورته خلاص کړه پر سر باندې شو ول دوه پړاګه کې دی ورسو نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل صحیح سے مال کړه اندر پای غو نه شی جوړ کې سرمنه وغیرہ په ولګولې سل کسانې ته ورسره کړه چې د کراله ځان ورور سو خو غوښین کې د ډبرو د کانو گزارونه به شروع کړه په دې چې کله ماته ونه شو نو ایسه به خان ګرم کړه دې کوم ډېر ملګری شیدان ابو بکر لوي چې ما خوب لیدلې کوچ وغیرہ استعمالو مې چر راشي څه ګډوډي کې او نو نوفل ابن معاویه دا خبره ما لکړه چې دا علاقه نشواله ملګرو له وای چې زو عمر سره یو کافر ابو محجن سره داوی وی ویل یا عمر رسول الله خدا خبره کړي چې مجاهدین له امر وکړي راځي چې کله هغه دا خبره وکړو ځوانانو چې موږ جنگ کوو دومره شهیدانو زخمیان په ورکړه دا تاسو ورسره کېږي د الله نبی شهید سبا چې تعارف شروع شنو به ډېر ملګری طلب شنو به ویل الرحیل زو ټول خاموش پاتې رسول الله وخندل وی تاسو په رومانه ویلي به ویل چې ائبون تائبون عابدون لربنا حامدون او جعران الاخر لرال دا د شو علاقه تقریبا چې د دیو د مسجد حرام په مابین کې 10 مله مسافه شاوخوا واقع ده دلته شکل رال غنیمتونه راځي مشي و
رسول الله ملګری ویل یا رسول الله به ثقيب باندې خو بد دعایو کا خیره ورته وغواړه زمونږ ډېر ملګری شهیدان کړو ډېر زخمیان رسول الله رحمت انما انا رحمه هغه به دې باندې شخیره وغواړي نو ایست دعای وکړي اللهم اهد ثقيفا وات بهم الله ثقيف له هدایت وکړو ټول راواله رب العالمین دا دعا قبول کړو ان شاء الله به قبلي دلیل به دې باندې چې رسول الله د هدایت او سبب دی لکه څنګه چې مونږ دې کعبه دې قران دې جهاد دې انابت دې رسول الله تابعداري دا دعا دا الله فضل دې ایمان دې قوي ایمان دې د ناروا قتل نزان ساتلو د محمد رسول الله دعا او د دعا قبلو شرایط پر رسول الله کې ټول موجود او اخلاص پکېو د حرام نزان ساتلو په توجه سره دعا وغوښتله مخکې دې مونږ کړو صدقې نفلونه بسړې ورکې مخ به قبله اړای وزنګونانو بناسي لسونه بروچتي او لسونه بتر وګو پر روچتي تکرار بګي بری دعا کې د الله نمونه بل الله پیش کی په الله باندې محمد رسول الله باندې درود د زړه د تل نه بدا غواړي الحاح بګي کوي اعتراف بقول ګناهونو باندې کوي د الله د حکمت نو مخالف نه او امين باخر کې وای د دین ورستا نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه جمع کړو الله سورې انتظار او تقسیم نه کړ ځکه رسول الله د شامل څه ضرورت لرو او د مجاهد سړي مقصد دا چې هغه خلکو مولنا اقوا دی خو کی لیکن چې کله به دشمن تسلیمي ورنه کینو ایسه به دا غنیمت د پر استعمالي او غنیمتونه بل نشه غنیمتونه تقریبا چې بده کې شپږ زره قیدین و چلیری زره به وکان و سره پاسره سلوي زره به ګډې وي او څلور زره او کې سپین زره دا پکې و یو څونه شکرونه به وشو یو دا چې محمد رسول الله به کې عمره وکړه د شپې راغی بیرته لاړو دا شری او میقات مقرر کړی شوی اند چې وسه هر وخت سره راځي دي جارانه نبی د عمره دانه تړي او الته بشي د دې وجه نبی صحابه کرام په دینه انکار کوي چې رسول الله عمره نه کړی شو په فهم نشو دویم د ثقيف او حوازن وفد راغی چې موږ خپل مال را دریم جناب نبی کریم علیه السلام نو مشران صحابه کرام راځي چې ملګری غواړي چې موږ غنیمت را تقسیم کا رسول الله وړي راکا اول هغه چاله ورکړه د غنیمتونه چې کم اغنوي مسلمانانو دغه نه ورسې به هغه انسانان چې هغه اسلام له خوشبین و لکه به تور مثال یو سړی مال د خپل شپول لدن نکینو سواکو ور سره چې د مال لخاره کی او هغه په دنه کې ایسور باندې به شپول لا باندې ابو سفیان له رمضان لشه سلو خان دلا ورکړه سلو خان تاسو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سلو قیس پین زری ورکړه چې وې سلويکتا یو اوقیا تقریبا سلويک درهم لري چې 200 درهمونه 8000 روپۍ جوړیږي ته اوس ګوره به ویل ابو سفیان صاحب ابن یزید یا رسول الله اسما یزید بچی له مرکا دا یزید صحابي دی یو بل یزید چې معاویه شه بچی دغه تابعی دی سره اغله ورکړه یا رسول الله معاویه سلبه کې معاویه له ورکا سره اغله ورکړه صفان ابن امیہ راغی وی رسول الله مال امراکا سلوکانه ورکړه به ورته شل نور ورکړه به ورته شل نور ورکړه تقریبا 300 دلا ورکړه دا به فرمایي وی قسم په الله چې مخکې رزمه کې بسر باندې بد انسان چې مار معلومېدو محمد رسول الله او چې کله دا شي نه مار راکړه د رزمه کې بسر باندې مار کسړې معلوم شو ځکه اوسه معلومات وشي دا خدای الله حق نبی دی اق صفان ابن امیہ چې په دې غزا کې د سنت 300 پورې زغری د نظر کړي درو کړي وي دورته ویل یا رسول الله غسل دې کده عاریه را قلب العاریه مضمونه دا مسله ال ذکر کړی شوی و که سره د شان امانت ویشي او د سره احتیاط ونه کینو تاوان به ورکي او که احتیاط کړي او به برباد شي تاوان نشته خو کده چې الفاظ استعمال کړی شو چې بل عاریه مضمونه به تاوان ورکي د شرع ډیر مسائل به باندې خلاصي حکیم ابن حزام چې د خدیجه کبرا د ترور څخه غیر میدان لکه یو سره شل کاله د عمر دی شپېته کاله نشه عمر په کفر کې او شپېته کاله په اسلام سلوکانه ورکړه سره ورته نور ورکړه حارث په نامه باندې وبل سره وسره اغله ورکړه 50 یو لا ورکړه به د قشن چلوي خو حلو مجرد په طریقه تقسیم کړ جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام له شپږ راغی باندې چی وی ویل یا رسول الله ما نه بګی سره کا وې د دې دوه درو په مابین کې چې دا څومره غړي بزی دا مټوله تعالی درکړي هغه ویل یا رسول الله ته ما پر ټوکی گئی وزمانو ټوکو سره سره بوزره شینا دانګه چې کله په دې باندې راکیو خور روانه ته نور سره څه کاته چې اوس په ما باندې غا کوي اوس په ما باندې غا کوي اوس به غا کوي چې لګه ودرېګا خو حتی چې کور لاړ وی ویلې یا قوم ازما قوم اسلام راوړي فإن محمد صلی الله علیه وسلم خلق له دې تحفه او هدايا ورکړي چې بالکل داسله د فقر نه یریږي ټول قوم به اسلام دی وجبانه اسلام راوړو
د دې نه دا خبره معلومه شو چې یو سړی په اول وخت کې دین د اسلام راځي او مادیات ورولان دي کړو به په قرآن او سنت باندې کله قدرت او پاګه باندې کله مضبوطه عقیده رااله صلی الله علیه وسلم عیب په پاګه باندې بیانې نه نبی کریم علیه الصلاه والسلام غنیمتونه تقسیمول شروع کړ یو مجاهد له سلور وکان او څلوي غړي ورکړي تقریبا چې کوم شاسواران و هغه ولې دول سوکان ورکړه او یو سر شل غړي د باندونو نور خلک رااله دا خبره زوله معلومه شوه چې محمد رسول الله خلکو تحفه ورکړي هدايا یو هجوم او ټیر راغی تر دې پورې چې جناب نبی کریم علیه الصلاه والسلام ته ورسه کېدو دالنګ یو ورکو ته صادره ورکو ته په یوونه کې وی ویل چې ما د خپل صادره راکې قسم په الله وې کزما سره دومره شي موجود شي لکه څنګه چې بده کې د غره کې داونه دي زبر تاسو نه دی زری په اندازه باندې کم به نه کم ټول به تاسو درکم یو سپي یو ستر وختې راونی ویلو وی ویل غنیمت کې خودم رئیسم تاسو سره نه لرم دي درنه اخلم دا خدا پنځمه سره شي بالکل پتا شي برته تقسیموما نه به تاسو چرته ما بوزلو منه او نه به ما بخیل مند کوي او نه به دا قشم ما دروغ مند کوي وزیر شته په خبره کې دلیل به دې باندې شکل سره مال تقسیمې نه سره به دې وخت کې بخل کوي لیکن رسول الله صلی الله علیه وسلم یو څو پی کې پکې وشوي یو د مجاهدونو یو زنانه ولا شیما په نامه بډای وی ویل وساسو د امیر قومندان محمد صلی الله علیه وسلم زما ورور دی هغه دا څه وایي وی به موږ ورته نبی کریم علیه الصلاه والسلام قال چې کله راوښه ویل یا رسول الله دا زنانه چې داول لري چې دا زما ورور دی هغه دا څنګه و ما ته وړ په بنی سعد کې دا حلیمه سعدی شو د خړلې و رسول الله ورته شاهد لري وی او یا رسول الله ته وړي کې ماشوم وی غي کې مې شولې وی او په دې جری مال وی خلو ولا ولا اقجا ورته وخت رسول الله لا خبر آیا ده شو نبی کریم علیه السلام د سرګنه وکیم لاړې صادره ورته اوار کې زنانه په دې باندې کینه ولا وی ویل وزما خوري کزما سره مدینه لږه اون تعالی اجازه نو کبیر تخپل علاقه لږه اون تعالی اجازه هغه ویل یا رسول الله بیر د خپل علاقه لا وینځي ورکړې وکانه ورکړې ګډه بجې وغیرہ ورکړې ودا ځان سره واله سراقه ابن مالک په نامه باندې وبل قیدی ونی ولا غوړي شاسو امیر مال امن را کړې ودا تاسو سوې ته خوش بدی چې جګړه کې غیر شوي چې رسول الله صلی الله علیه و عامر شه هغه د هجرت په وخت کې چې کوم خط رسول الله نه د اخر شه عرب دي روکر خلق وا شمال امن راک نبی کریم علیه السلام ورته د کسرا د بادشاہ بنگړی مستا چې خط وکړو وی ویل اليوم يوم البر والوفاء بالکل نن مساسر وفا کو او به عمر رضی الله عنه ورته بنگړی مور کړ درې مناشا په خبرې کې دا شو زنانه وا هغه د خپل بچی نه جدا شوی و د شینینې شو روان و قانون دار چې کله زنانه بچی راوړي او دې ماشوم له داپوی ورنه کې نبی صلی الله علیه وسلم ډکیږي دا غنه شو روانيږي وړي رب تعالی روان او د خپل بچی بچی رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګرو لوي چې ازما ملګرو عبرت آیت خزانه کې د خپل بچی وګوري دا براواله چیرته د ور منځ دی وګوري صحابه ویل الله یا رسول الله دا کار قطن نشي کېږي معمولی جو داواله راغلي د یو بل نه داسې حالات پر راغلي د نور لګور زول خو ګران کار دی زما په الله باندې قسمي رب العالمین د دینه په موږ باندې ډېر مهربان دي ازنانه ورته ویل یا رسول الله حدیث مشکات کې راځي چې به اول موږ عذاب او سزا راکړي نبی کریم علیه السلام د خپل نظر کته کې او ډیر سخت وژړل وی ویلې د انسانان د شیله کې چون کې وخان به مجبور وي چې د خلک سزا ورکړي سزا له وجه نه ایسه به دوله تعذيب شي نبی کریم علیه السلام چې خپل ملګرو لوینځ ور تقسیم کړي صحابه کرام فرمایي چې موږ څلوي پر تقریبا د خپل زنانو نه جدا او زنانو له شوق راغی اراده مو دا وکړه چې دی وینځ سره موږ جما وکړو خو به مو سوچ دا وکړي چې دا خو خاوندانو ولادي د چا خاوندان لري او تاس کړي اچاله یې کړي اچابه النخله کړي اچابه طائف کړي رب العالمین اغایتنا نازل کول محصنات من النساء حق زنانه په نکاح ما کړی چې واده ولوي خو الا ما ملکت ايمانکم غالبا د شایعت مگر هغه چې تاسو کله سونه دیږي واقوال دلیل به دې باندې چې کافر انسان دغه زنانه مجاهد نه جایز دی وینځي په صفات باندې استعمال اوري شي دا ولي وجدادا دې کافر رب العالمین بندگی ونه کړو الله ایسه مخلوق له ورواج ورسول الله ملګرو لوي چې جماعونه کوي تر څو پورې د دې زنانو عیدت تیر شي وجدادا کته څو چیرته جما وکي عیدت تیر شي ونی کې دې چې زاړه خاون او به الته پاتې شي نو به پر دې فصل په خپل وبو باندې خړوب کوي صحابه ویل یا رسول الله موږ عزل کوو عزل دا معنا یو سړی د بتور مثال چې کله د خپل بیبي سره وځي کیږي چې اخراج الماء وتل د وبو کیږي ځان را بار کی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل په نه کولو کې بتاسو باندې سبات نشته معنا دواړه تاسو نه برابر بعض خلک به دي چې غلطه معنا کوي وګوره دینه معلومه شو چې سړی بچي بندول شي دا او دا وی وجه دار چې بچي بند نه ژوند باندې آسانه جواب دا چې کله د انسان بچي چې هغه به جهاد مسائل ډیر آسان دي عمر بن الخطاب ذکر ویلي وی کچر ته مړ شي به خیر دی بچي کی او کښمندې شي سبحان الله ویل به خیر دی
نبی کریم علیه الصلاه والسلام په دې وخت کې د وفد مشران را ابو برخان شاګه در زید رو او زهير ابن صالح وی یا رسول الله موږ خپل بشیرا کومال او ډیر په تملق او عاجزی سره خبره وکړه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل چې مال سره تاسو له انتظار وکړئ په دې بنیاد باندې چې راشي د خپل مالونو وشي تاسو د مالونو سره زمنګ څه ولې نه راتلې خو دې خپل عذر ذکر کړي. رسول الله ورته ویل چې مال عقلی که زنانه وی موږ زنانه په کار دي مال خو دلاس کړی دی به پیدا شي وی چې کله سبا ماسپکین منځو شو تاسو به ودرېږئ دا کوم خبرم چې مال او په دغه خبر باندې تاسو به خبر وکړي او د شی بووي چې محمد صلی الله علیه وسلم موږ سفارش کوو صحابه ولا او صحابه سفارش کوو دله سبا چې کله دا خبره دی وکړه ډیر په کیسه اخلاق باندې خپل مقصد پوره کړي. نبی کریم علیه السلام وی کوم مال چې زما دی د عبد المطلب د زامنو دی هغه ټول تاسو درکې. مهاجر وی یا رسول الله زموږ مال ټول شتا. انصار وی یا رسول الله زموږ مال ټول شتا. وعین ابن حسن په نامه باندې د بنو فزاره یو مشر وی زما مال او د بنو فزاره داس موږ دې تاسو لپاره نشته. اقرا ابن حابس وی زما مال او د بنی تمیم چې کوم مال داس ما لپاره دې تاسو لپاره نشته. عباس ابن مرداس وی یا رسول الله چې کوم مال زما لپاره دې د بنو سلیم لپاره دا بالکل دې خلکو لپاره نشته. یو دم بنی سلیم مشرشل وی زموږ مال چې دغه محمد رسول الله لپاره دی. عباس ابن مرداس وی د خپل قوم لا چې تاسو غوځه په شرمولم د عین ابن حسن مقابله بنو فزاره ونه کړه او د اقرا ابن حابس مقابله بنو تمیم ونه کړه تاسو زما وکړه وی موږ د محمد رسول الله په مقابل کې به د هیڅ خبرم نشو منلې. نبی کریم علیه السلام به داخله راځي کړه ورته ویل چې تاسو له ډیر مال درکم خو لیکن دا دوله ورکه وی به کم عین ابن حسن ورته ویل سته یو پشپک ټول مسلمانانو اعلان کوي یا رسول الله زموږ مال نټو استا. نبی کریم علیه السلام ورته ویل دي کې مال هیڅ معلومات نشو شي تاسو په خوشالي باندې ویلو کنه هر سره د خپل قومي مشر سره خبرو کې به دې مال وای ځکه رسول الله په غیاب باندې پویدونه قومي مشران اورفاو ویل یا رسول الله موږ د عملګری بالکل به باندې قائل شو. دلیل به دې باندې په حرام باندې په حیا باندې شریعت چانه مال والی چې ورته دعوت وکاو دا دغه خو نه ودان ګور انسان له حرام تمامي. نبی کریم علیه الصلاه والسلام وی زنانه له جوړه ورکړې وی جوړه او بعد دغه نه به دا ټول خپل حوازن او سقيم خلکو له واپس کړ. عبد الله بن عمر فرمای وې د مکی پرې کوڅو کې وشور شغب شروش وې مال مې خپل پلار ویل عمر رضی الله تعالی عنہ چې څو وجه د ابن عمر وې ما ورته ویل چې رسول الله هغه ټول اسیران بالکل دي خلکو له واپس کړه وې دوه وینځ مار او شي ودان برته غل ور واپس کړي دا مورکه دی وخت کې خبره د انصار په ځړ کې پیدا شو ویل دي ځوانانو چې جنگونه مونږ کړی دي د زمنګ د تورونو د دشمن ویني روانه دي او غنیمتونه د نجد والا خلک اخلي د ثقيف والا او د قشان د حوازن والا او صفوان ابن امیہ دي او فلان او فلان دا خبره پیغمبر علیه السلام لپاره ورسېده. نبی کریم علیه الصلاه والسلام سعد ابن عباده وغوښته وساره قوم د خبره کړې ده او وته به څه وای وی یا رسول الله دا بالکل ځمان دا نظر دی کار مونږ کړی دی مال دې بل څوک اخلي وېزه د خپل خلک په وجه کې راجمه کا رسول الله چې کله راجمه کړو په اوچت زمانه کې نه شوې ویلې یو خبره مال را رسیدلې چې تاسو د څه خبره کړې صحابه ویلې او یا رسول الله بالکل صفه خلکو وی ګوره چې راغلی نو تاسو گمراهو اسما په وجه باندې الله تاسو له هدایت وکړي کوي نه کوي او وی تاسو غریبانو اسما په وجه باندې الله مالدار کړی کنه وی او وی تاسو کې اختلاف او تفرق اسما په وجه باندې اتحاد باندې راغی کنه وی شي او د الله رسول احسان مو په ځان باندې منو وی بالعکس تاسو مال د شي ویل شي رسول الله تمره شي انسانو چې ته ګوره به کومه کوي موږ تاسو کومه کوي یا رسول الله ته ګوره غریب زمونږ د مجاهدونو په وجه باندې ته مالدار شوي او ست تریدن خلق شړلې موږ ته زیات درکې خو انصار خدانو شو ویلې به ورته ویل شي انصارو ما تاسو ایمان او اسلام له وکاته دي خلکو له مدامالونو ورکړه د پاره دي چې په دین د اسلام باندې کلک پاتې شي او اوچت همت له ترغیب ورکې سبب ارشد د ځان سره ګډي بجي وکان روان کی او تاسو مدینه منوره له محمد رسول الله روان کړئ اے تاسو به باندې خوشالي کې کنه خوشالي کې او به ویل چې الله دې رحم وکي په انصارو الله دې رحم وکي د انصارو په زامنو باندې او الله دې رحم وکي د انصارو د زامنو په زامنو باندې وې د صحابه د سترو نو خو روان شو تر دې پورې چې د ګیر مبارکي په خو باندې لمدې شي رسول الله به ملګرو له ویل شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډایرک راغی مکیلا دلته خپل والی مقرر کړو عتاب ابن اسید رضی الله تعالی عنہ ورته ویل چې ته په دې ملګرو باندې حج وکړه حج نکوم وی ولی یا رسول الله یا خدای خلک په بربند باندې طواف کې او رسول الله برداشت کول نه یا په دې وجه باندې چې الله ورته امر نه وکړي په نه هم کال باندې به ابو بکر شه ابو سر راځي په لسم کال باندې بعد دغه نه به خپل دارش په دې وخت کې د بني ثقيف یو قومي مشر عروه ابن مسعود الثقفي اردن لاړو
هغه چې هغه کې لاړو اصله ز کوله تر رسول الله صلی الله علیه وسلم سخت مقابله وکړي چې کله را واپس شو د طائف د علاقې خبر شوی دی د نور قبایلونو خبر شوی دی چې ټول په اسلام باندې مشرف شو خو چې کله حالات معلوم کړه چې اوه د ټول خلکو ایمان او اسلام راوړی دی ډایرکټ لاړو د مدینې له الله د ایمان او د اسلام بشاشت در په لږ ورننه نه کوو وی ویل یا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله کلمه شهادت ویلي نبی کریم علیه الصلاه والسلام ډیر انتهاجات خوشاله شو وجدا چې یو قومي مشر ډیر حسین انسان او ډیر مخورج انسان او د شریف واسطه باندې به خلک په اسلام کې ډیر داخليږي وی ویل یا رسول الله زم دې قوم له دعوت ورکوم د اسلام رسول الله ورته ویل اذن یقتلوا داخله بګورته به وجني وېزو ورسم شکل را روان شو په عربو کې عادت ده او مشرکینو کې رب به ورته ویل الله بني ثقيف بني حوازن د مکه مشرکانو به دغه بندگی کوله هغه دربار لا بتلل شکل را روان دي دار اتلاړو دي خلکو ویل چې لکه قومي مشر روان دي د خپل بوت پر اوتاونه شو دوی په دې ځل کې لږ زره خپو شو چې دا څه وجه راځونه شو لکه مسلمانان چې جمعه ته داخليږي نو ځل کې دا ویل کې دې چې دا سړی شي ډایرک به کور لږي خو چې کله طعام کې استقبال ورته وکړه د مانزو وخت راغی او دا د خپل کوټې په بام باندې ودرېد وی ویل الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا اله الا الله نو ایسره قوم ورته کنځل وکړي چې استاد دویم د منځ ټیم چې راغی چې بیر تکبیر आवाज ورغه د هغه توحید او د رسول الله د رسالت او د منځو د دین دعوت پکې و نو شاد اخوان ځوانان ورته ودرول چې وی وشته بغوشه باندې لاندې روغ ورزو شهید او رسول الله ورته ویل چې دا قوم ته ګوره وښني بهترین شی چې هم دا څنګه ایمان راوړو اسلام راوړو لا ډیر عمر پکې وته نو رب العالمین ځان انتخاب د طائف خلکو ویلي چې دا ټول مسله په بل تر باندې راځي چې محمد رسول الله باندې ایمان راوړو خو لیکن په شرطونو وی چې سیدا رسول الله له فضلا وسو وی ویل یا رسول الله موږ ایمان راوړو به شروطین د الله نبی وسو شرط وی موږ به اسلام ایمان راوړو خو سره دین شو ګور موږ به جنام کوو رسول الله ورته ویل الاسلام والزنا اسلام او زنا لا يزني زاني وهو مؤمن چې کله سره زنا کې بده کې ایمان نشي پاتې کېږي نبی ورته وی چې ټیک د زنا د په معنی منع کړه موږ به اسلام راوړو خو شراب وسکو رسول الله فرمایي شرب الخمر والاسلام چې کوم سره شراب کې دله الله جنت کې شراب نه ورکي وی ټیک د شیطان شو کوله دام موږ بنداینو موږ به ګور سود کوو رسول الله ورته ویل الربا والاسلام سود او اسلام د سود یو روپۍ چې کله انسان خو داده چې زور لري رسول الله فرمایي لکه 15 درش کړه د مور سره زنا سړي وي د شکست سبب الله اعلان د جنگ کې پورا د قیامت رسول الله فرمایي یو قوم ورته په خېټو کې ماران لړما کار کړي ما پښتنه وکړه داخله سود وي دا سفاره وی ویل یا رسول الله موږ به اسلام ایمان راوړو خو لیکن موږ بت بنه ماته الات نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته وطن او اسلام خو موږ له دا درس راکې چې ټول بوتان ختم کاغه مجسمې دي کاغه تصویران دي کاغه نور مسائل دي او تاسو مله دا و چې رات به کې نه ماتيږي وی ټیک دی یا رسول الله موږ به ماتو خو به دې شرط باندې و موږ به دې شنه تیر شو موږ به نه ماتو تاسو به ماتو رسول الله دا بسره زومنه سيدنا وامامنا عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنه اغلی او دسته مجاهدین ورګړ ګینټي جبلونه ورته چې ور شو دا رحمت د طائف خلک کې ګرچا به راو درې دا وی ویل چې موږ بابا په وزره ټکر ورکې وی ویل کله zarar ټکر ورکې به په خپل دین باندې کلک ودرې کې محمد به دوکا کړی دا عليه السلام و الا کدا ماتره ما شنو به ګوره اسلام هغه قبول کړي چې کله ورغه اول گزارو کې چې بسم الله الله اکبر دامو وګونه ارش ورته لدی بوترو ورسو ټول بیراله پر رسول الله باندې ایمان راوړو عقد وعقبل شو اللهم اهد ثقيفا وقت بهم الله هدایت وک ثقيف لا او داخل کرا ولا بعتاب ابن اسید دوله بده خلق باندې حج وکا بنه هم کار باندې ابو بکر شبر اولې غلو او وفدونه بده کرا داخل شو چې تقریبا یو لک چلويک زره کسان په اسلام کې داخل شو لسم کال باندې محمد رسول الله راغی او دغه نور څخه ډېر عالمي او نشه خطبه ورته ویلي ان شاء الله که د جون باقي به باقي بارے خبرو کو الله رب العزت موږ تاسو د قران او سنت بشریت را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین